أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې سورت مبارک نوم دی سورہ انفال. دا په مدینه منوره کې نازل دی. د سورہ بقرہ نه پس بعض علماء فرمایي چې دا سورت مبارک نازل دی، یعنی گویا په مدینه منوره کې دا دویم سورت دی چې نازل شوی دی. بعض وایي چې دا د آل عمران نه پس نازل دی. دا سورت مبارک ترتیبی نزولی په لحاظ سره 89 نمبر یو کم نوی سورت دی او د ترتیبی مصحفی په لحاظ سره 8 نمبر سورت دی. اوس دې سورت مبارک ته د انفال ولی وی. یو خو انفال دا د نفل جمع ده او نفل ویلی شي مالی غنیمت ته، اگر چې په بعضی موقعو کې د دې دا معنی مختلف هم ده. د نفل لفظی معنی زیاتوالی ته هم ویلی شي. مالی غنیمت هغه مال ته ویلی شي چې کله مسلمانان د کافرانو سره جنگ وکړي او دا کافرانو نه کم مال په میدان کې پاتې شو او مسلمانان په هغې باندې قابض شو، نو دغه مال ته مالی غنیمت ویلی شي. د دې نه وړاندې امتونو باندې مالی غنیمت حرام او هغې به د هغې استعمال نشو کولی. دا د دې امت خاصه ده چې الله دې امت دپاره مالی غنیمت حلال ګرځولی دی. اوس بعض اوقات د دشمن نه د جنگ نه بغیر هم کله کله مال حاصل شي، نو هغه مال ته مالی فی ویلی شي او دې مالی فیل ته هم علماء وایي چې نفل ورته ویلی شي. دا انفال او یا نفل دا چې د هغې جمع نوافل هم ده. په حدیث مبارک کې د عباداتو دپاره نوافل لفظ راغلی دی. یو حدیث قدسی الله فرمایي چې دا بنده مسلسل په نوافلو سره زما قرب چې کوم دی حاصلولی شي. اوس د دې صورت مبارک د شان نزول متعلق مفسرین حضرات دا فرمایي چې چونکې په دې صورت مبارک کې د مالی غنیمت د تقسیم باره کې په دې کې د جهاد ذکر دی، خاص کر د غزوه بدر ذکر پکې دی او غزوه بدر لومبني جنگو د حق او د باطل درمیان، د اسلام او د کفر درمیان. نو د هغې نه وړاندې غزوات شوي نو چې کله د لومبني جنگ راغی غزوه بدر او په هغې کې مالی غنیمت حاصل شو، نو د هغه مالی غنیمت باره کې د صحابه کرام منځ کې لوغونتې اختلاف راغی. نو دغه دی کې وی دا صورت مبارک د مالی غنیمت د تقسیم د پاره الله نازل کړ. یو را کې دام را دی، یو صحابي دی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمای چې په غزوه بدر کې زما ورور عمر هغه شهید شو. بیا ما جنگ کولو د کافرانو یو غټ کافر چې داغه نوم دی سعید بن العاص
هغه چې کوم دی زما په لاس باندې مردار شو د هغه توره چې هغه زما قبضه کې راله د هغې تورې نوم یې ذوالکیفه و. وی هغه توره ما د الله پیغمبر ته راوړه او بیا مې ته مطالبه وکړه چې دا توره ما ته راکړې. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا توره مال غنیمت مال سره کېده. زه په الله کې ډېر زیات خفه شوم چې یو خوا مې ورور چې کوم دی شهید شو، بل ما د دې تورې د الله د پیغمبر نه مطالبه وکړه د الله پیغمبر چې دا هلته په مال غنیمت کې کېږده. برحال د الله د پیغمبر حکم د روان شو. وی لږ ساعت چې کوم دی وشو د الله پیغمبر ما ته آواز وکړو چې ای سعد بن ابي وقاصه دغه توره چې کوم دی اوس راواخله، دا اوس زما په ملکیت کې شوه، مخکې زما ملکیت کې نه وه، اوس زما ملکیت کې شوه، نو لهذا دا توره ته واخله. بل روایت کې دا راځي دا عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې زه د الله د پیغمبر سره په غزوه بدر کې شامل وم. چې کله غزوه بدر دا جنگ شروع شو نو د مسلمانانو یو جماعت چې کوم دی هغه کافرانو پسې شاته روان، هغې ځغلول. یو جماعت چې کوم دی هغې چې کوم دی کافران قتل کولو، او یو جماعت داسې و چې هغوی مالی غنیمت را جمع کولو، او یو جماعت داسې و چې هغې د الله د پیغمبر نه ګیر چاپېره ولاړو او د الله د پیغمبر حفاظت یې کولو او د دشمن نه بچ کولو. چې کله شپې ټیم شو نو کم صحابه کرامو چې دا مالی غنیمت را جمع کړو نو هغې وی چې مونږه د دې مالی غنیمت مونږه زیات حقدارو چې مونږه دا را جمع کړی دی، په دې کې د چا حصه نشته. هغه بل جماعت هغې دا وی چې رمونږ خو کافرانو پسې شاته روانو، هغې مونږه ځغلول، لهذا د دې مونږه زیات حقدار یو. او هغه کم صحابه کرام چې د الله د پیغمبر نه ګیر چاپېره ولاړو د هغې حفاظت یې کولو، هغې مونږ د دې حقدار یو ځکه چې مونږ د الله د پیغمبر چې کوم دی دفاع کوله. دغه دی کې بیا دا صورت مبارک ناغې چې یسألونک عن الانفال، دوی تپوس کوي تا نه د انفال باره کې، د مال غنیمت باره کې. نو قل الانفال لله والرسول، تو ورته ووایه چې دا مال غنیمت دا خاص د الله او د الله د رسول ملکیت کې دی، چې الله او د الله پیغمبر څنګه وایي دا تقسیم به د هغې مطابق کېږي. نو فاتقوا الله واصلحوا، پس تاسو د الله نه ویریږئ، واصلحوا ذات بینکم، او په خپل منځ کې اصلاح وکړئ، بې ځایه جنګ جګړې مه کوئ. واطیعوا الله ورسوله، او د الله او د الله د پیغمبر اطاعت وکړئ. ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یې نو په هره معامله کې د الله او د الله د پیغمبر حکم ته غاړه ایږدئ، تاسو به د کامل ایمان خاوندان شئ. گویا دلته د کامل ایمان دپاره کمال اطاعت لازم دی. چې مسلمان وي او هغه کې اطاعت نه وي نو گویا د ایمان مکمل نه دی. نو اوس د کامل ایمان خاوندانو باره کې الله صفات بیانوي. انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله، بشکه د کامل ایمان خاوندان هغه خلق دي چې کله د الله نوم ورته یاد کړي شي نو وجلت قلوبهم، د هغې زړونه چې کوم دي د الله د یرې نه پرپېدو شي، یره پرې راشي. واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، او چې کله د الله آیاتونه دوی باندې لوستلو کېږي نو د دې د ایمان زیاتېږي او قوي کېږي. او دریم نمبر وعلى ربهم یتوکلون، او د الله په ذات باندې اعتماد او باور لري. لومړنۍ خبره دا ده چې کله د الله ذکر وشو نو د کامل ایمان خاون باندې به یره راځي. وجلت دا د وجله نه اوتې دی، وجلوی شي دا خوف ته ویلی شي، یرې ته ویلی شي. اوس د الله نه یره خوف دا دوه قسمه دي. یو خوف هغه دی چې یو انسان د عذاب د الله د عذاب د یرې نه ګناه ترک کوي، ګناه پرېږدي چې را یریږي چې الله ماله په دې عذاب به راکوي نو ګناه پرېږدي. نو دا د عام مسلمان او د پرهیزګار مسلمان دواړو چې کوم دي خاصه ده چې ردی به چې کوم دي د الله د یرې نه ګناهونه ځان بلکې د الله د عذاب د یرې نه. او دویم د الله د جلال، د الله د عظمت او د الله د بېنیازۍ نه یره ده چې دا یره چې کوم دي خاص کر انبیاء کرام، کامل اولیاء کرام
مقربین فرشتي دا قسم یرا د هغه خلکو په اړه کې وي چې د الله د جلال او د الله د عظمت نه یریږي، نو د هغې زړه باندې هر وخت یره وي، رپیږي. یو حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر فرمایي کمی خبرې چې ما ته معلومې دي که هغه تاسو ته معلومې شولې یا زه چې څه اورم هغه تاسو واورئ، نو یاد ساتئ تاسو به چې کوم دي بیا جاړې زیات او خندا به هم کمه شي، د خپل بیبیانو نه به جدا شي، ځنګل کې به روان یې او چغې سورې به واخئ. او دغه دی کې دا حدیث راوي ابو ذر چې هغوی کاش چې زه یو د اونه وي چې کټ شوي چې ما نه اړو تپوس کېدی نه. د الله پیغمبر بل حدیث کې فرمایي یا ساتئ غورې زه ستاسو نه ټوله زیات د الله نه یریدونکی ما او د الله تقوا باندې زه پوره خبردار یم. او بل یو حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې د کم یو بنده د الله د یری نه د سترګو نه اوښکه روانه شوله او دا اوښکه د ماشي د وزر د سر برابر د ماشي د سر برابر ولې نه وي او دا اوښکه بیا د مخ حصې ته راله څومره حصه چې پې لمده شوله په هغې باندې جهنم اور الله حرام وګرځوي. نو د الله پیغمبر د ټول نه زیات د الله نه یریدونکي دي. بیا صحابه کرامو هغه یره هغه بل شان هغوی د الله نه لیدل، اگر چې هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری او خوشخبري بیان شوې وه، باوجود د هغې چې کوم دي هغوی د الله نه ډېر زیات یری او یره کې وو. عثمان بن غریب چې کله مقبرې ته راغی او یو قبر ته به ودرېد په جړا به شو، سترګو نه به اوښکې روانې شولې، ږیره مبارک به لمده شوله. نو ملګرو به ورته وایي چې ای عثمان غني د الله پیغمبر چې د قیامت سخت حال بیاني، د جهنم سخت احوال بیاني، هلته جاړې نه او چې دلته راشي نو جاړې. وی فرمایي ځکه جاړمه چې دا قبر د لومبني منزل دی، په دې کې کوم انسان کامیاب شو رستو کامیابي ده، که دې کې ناکامه شو رستو بیا ناکامي ده. صدیق اکبر فرمایل چې کاش زه یو میوه وي چې یو مرغۍ زه خوړلې وي چې خبره ختمه وه. عمر بن خطاب د ځمکې نه یو چغ راواغېسته چې کاش زه یو چغ وي چې ما نه اړو تپوس نه کېدی. نو دومره د الله په یره د هغې خلکو په اړه کې موجود وه. نو د کامل مسلمان دا علامه ده چې دی به د الله کله الله نوم ورته یاد شو د باندې په رپېدل راشي، رپېدل به راشي، یریږي به. او دغه شان چې د الله آیاتونه ورته لوستلو کېږي نو ایمان به زیاتېږي. او د ایمان زیاتوالي باره کې بیا د فقهاو لوګو ته اختلاف دی. ائمه ثلاثه چې کوم دي هغې دا وایي چې را ایمان کې زیاتې کمي شته، او زمونږ امام صاحب او محققین فرمایي چې ایمان کې کمی او زیاتې نشته، ایمان بسیط دی. بیا دغه دی کې هغې بیا دا فرمایي چې نفس ایمان چې کم دی، نفس ایمان په هغې کې خو کمی زیاتې نشته، خو لیکن د کامل ایمان دپاره اعمال چونکې پکې داخل دي. په نفس ایمان کې اعمال داخل نه دي، خو په کامل ایمان کې چې کم دی بیا اعمال داخل دي. نو هلته اعمالو کې چې کم دی بیا کمی زیاتې راتلی شي. نو لہذا په نفس ایمان کې زیاتوالی کمی نشته، او بیا په کامل ایمان کې د اعمالو د کمی زیاتوالی په باندې بیا هغه دی کې د کامل ایمان کې کمی او زیاتې ممکن دي. چا اعمال ډیر وي نو هغه ایمان به زیات مکمل وي، د چا کم وي نو هلته به کم وي. او باقی فرمایي وعلى ربهم یتوکلون، دی به الله په ذات باندې بروسه ساتي. دا خو باطنی صفات شو، د الله نه یره، د الله نوم یادولو سره یا د الله آیاتونه اورېدو سره ایمان قوي کېدل، زیاتېدل، او د الله په ذات باندې بروسه، دا درې باطنی صفات دي. اوس چې کله باطن کې کم صفات رال د هغې ظهور به بیا په ظاهر باندې کېږي. چې کله زړه صفا شو نو د زړه صفایي اثر بیا بدن باندې وي. نو اوس چې کم ظاهري کم صفات د کامل ایمان خاوندان دي د هغې ذکر کېږي چې الذین یقیمون الصلاة، دا د کامل ایمان خاوندان چې دوی به مونځ قایموي، ګویا دوی به چې کوم دي په خپل اوقاتو ته په صحیح آداب و شرایطو سره خشوع خضوع سره مونځ چې کوم دي قایمونکي وي. دا ظاهري صفت دی د کامل د مؤمن. ومما رزقناهم، او دویم الله چې کوم دوی له څه ورکړي وي
داغي نه بدوی خرج کوي و یو مالی عبادت شو یو بدنی عبادت شو بدنی عبادت کی لومبانی چې کم دي د مانځ ذکر راغی او مالی عبادت کی بیا زکات او صدقه او خیرات تی هغه پکې ذکر دی چې دا پنځه صفات د کامل ایمان خاوندانو ذکر وشو نو چې کله یو سړی د کدی پنځو صفاتو مالک شو نو الله وی اولئک هم المؤمنون حقا دا خلق چې کوم دي رښتینی مؤمنان دي برحق مؤمنان دي د کامل ایمان خاوندان دي او د دې د پاره بیا الله چې کوم انعامات او اجر مقرر کړی دي والله لهم درجات عند ربهم شتدوی د پاره بیا درجه پنځ درب د دوی بیا و مغفرت او دغه شان بخانه ده ورزق کریم او رزق عزتمند ده گویا بیا دوی د پاره جنت کې چې کوم درجه دي او دغه شان د دې د پاره الله د دې د ګناهونو معافیم کوي او الله دوی له بیا کوم روزي ور کوي هغه به د عزت روزي ویا اب ډیر پاسانه باندې ته ملاویږي په جنت کې او هغه کې بس کمی ناراضي او نه هغه ختميږي اب همیشه د پاره بیاوي یسالونک عن الانفال تپوس کوي دوی ته نه د مال غنیمت بارکه نو قلت وتوای الانفال مال غنیمت لله خاص د الله والرسول او د رسول د پاره دی ګویا دی مالکان الله او رسول دی فتقوا الله پس د الله نه اوریږي واصلحوا ذات بینکم خپل میس کې اصلاح وکي واطیعوا الله ورسوله د الله اطاعت وکي او د الله د پیغمبر ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې دا الله او د الله د پیغمبر اطاعت وکي انما المؤمنون الذين بشکا د کامل ایمان خاوندان هغه خلق دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړي شي اغوی ته نوم د الله یا ذکر شي د الله نوم نو وجلت قلوبهم نو خوف زده شي زړونه د دوی ير راشي د دوی پړونو باندې و اذا تلیت علیهم او هر کله چې دوی باندې لستل کیږي آیاته د الله آیاتنا نزادتهم ایمانا زیاد شي قوي شي ایمان د دوی وعلى ربهم يتوکلون او دی په خپل رب باندې اعتماد او باور کوي الذين دا هغه کسان دي یقیمون الصلاه چې موږ قائمي ومما رزقناهم او دا هغه چې موږ ول سور کړی دي ينفقون هغه د الله په لار کې خرج کوي اولئک په دغه صفاتو خاوندان چې کم دي چې کم مخکې بیان شو هم الحق دا رښتینی او برحق مؤمنان دي لهم درجات تدوی د پاره درجه عند ربهم پنځ درب ددوی ومغفرت او بخانا ورزق کریم او روزی عزتمند یسالونک عن الانفال دوی تپوس کی تانا د مال غنیمت بارکه نو قلت وتوایا الانفال مال غنیمت لله والرسول او خاص د الله او د رسول د پاره دی فاتقوا الله پس تاسو د الله نه اوریږئ واصلحوا ذات بینکم او خپل درمیان اصلاح وکي واطيعوا الله ورسوله اطاعت الله او د الله د پیغمبر وکي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یې انما المؤمنون الذين بشک د کامل ایمان خاوندان هغه خلق دي اذا ذکر الله کله چې ذکر شي د الله نامه وجلت قلوبهم نو خوف زده شي زړونه د دوی واذا تليت عليهم آیاته او هر کله چې په دوی باندې لوستل کېږي آیاتونه د الله تعالی نو زادتهم ایمانا نو قوي شي او زیات شي د دوی د ایمان وعلى ربهم يتوکلون او دوی په خپل رب باندې اعتماد او برسه لرونکي دي الذين داغ کسان دي یقیمون الصلاه چې موږ قائمي ومما رزقناهم او د هغه نه چې موږ ول سور کړی دي ينفقون دا غي نه خرج کوي اولئک هم الحق دا خلق چې کوم مخکې د دې د صفات بیان شو دا مؤمنان برحق او رښتینی مؤمنان دي لهم درجات شدوی د پاره درجه عند ربهم پنځ د رب د دوی ومغفرت او بخانا ورزق کریم او روزی عزت مندا